د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د غبرګولي 12مه چې 2024 زیږدیز کال د جون له لومړۍ نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د هرات د سوداګرو او اټیوالو لخوا د مالیاتو په معافیت باندې خوشي څرګندول. د هرات سوداګر وایي چې دا کار له ولس سره د حکومت د رحم ښکارندویی کوي. دیدی جامعه و دینه واقعا ما رزیم از این کار نیک از اینا. د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د بیړۍ چپه کېدل په دا پیښه کې 60 تنه مړه شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر غزې د خپلو بریدونو د پای ته رسولو لپاره د صهیونیست رژیم نوی وړاندیز وړاندې کړ. ښه راغلاست. زه محمد صادق فروتن یم. د هرات ولایت یو شمېر هټیوال او سوداګر د افغانستان د اسلامي امارت د رهبرۍ له لوري د مالیاتو د معافیت د حکم په اړه خوښي څرګندوي. د هرات ولایت هټیوال او سوداګر وایي د مالیې معافیت او په مالیې کې تخفیف له ملت او کاسبکارانو سره د حکومت د همدردۍ څرګندونه کوي. د دغه حکم له مخې په دې وروستیو کې د امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده له لوري صادر شوی هغه سوداګر او هټیوال چې په کال کې 2 میلیونه افغاني خرڅلاو لري د مالیې له ورکړې څخه په بشپړه توګه مستثنا دي او هغه کسان چې له دې اندازه زیات خرڅلاو لري د مالیاتو تخفیف ورته په پام کې نیول شوی او له 0.5% څخه 0.3% ته کم شوی دی. امارات اسلامی میکنه پسندیدی جامعه و دینه واقعا ما رزیم از این کار نیک از اینا. د راپورونو له مخې د قرغیزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې به دغه هیواد او تاجکستان پر روان 2025 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا ولېږدوي. ټاکل شوی چې قرغیزستان دغه 1.25 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د روان کال په دوبي کې د کاسا زر پروژې له لارې پاکستان ته ولېږدوي. کاسا زر د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد پروژه ده. او په یو بل خبر کې د ننګرهار سمیز چارواکي وایي چې د دې ولایت د مومندري ولسوالۍ په باسل سیمه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 60 تنه مړه شوي. د چارواکو په وینا تر اوسه د 5 تنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو هڅې روانې دي. او په پای کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې اسرائیل او غزه کې د اوربند لپاره تازه وړاندیز کړی. بایدن ویلي چې دغه وړاندیز 3 مرحلې لري چې په لومړۍ مرحله کې فلسطینیانو سره د اسرائیلي اسیرانو تبادله، له غزې څخه د اسرائیلي اشغالګرو وتل او هلته د مرستو د لیږد زیاتوالی شامل دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې دغه وړاندیز د قطر له لارې حماس ته لیږدول کیږي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو کولی شئ د اوروډ څېړنیزې او خپرندویې ادارې بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.